یاره موضوع دا ډېره ګرمه ده ایو ته چا ویلي و پوه شوې دا نیمه دنیا در کومې چا کار کې به کار نه لري ده ورته وایسې دا نیمه چا ته ورکوې پوه شوې ولا مړه دا خلک د هر چا کار کې به کار لري پوه شوې حیران به سړی ورته السلام علیکم. وعلیکم السلام او په خیر اجمل خیر دا جګ نه سو مباخه کې خیر اجمله جوړې ولا که خیمه جوړې ولا اوس د ډاکټر نه راله شفي ولا کوم 15 شپې ته مجرتان راغلي د ټولو فشارونه ښکته وو ولې نو فشارونه چې شته کته وو ولا وره چې شین سار راپاسېدم په فیسبوک کې هم دا یوه موضوع د راشد خان واده کړی و راشد خان واده کړی پوه شوې بیخي خراب کړي وو ښځه صحیح ده نو دلته چې شته راغلی څه خبره ده مبارکۍ درته راغلی یم د واده نو ما ته چې ته مبارکۍ ته راغلی وروره خو زه راشد خان ته مبارکي ورکړه که نه دلته چې ته راغلی وایي راشد خان دې ملګری نه د عکس دې ورسره نه دی ایستلی یو کس به زه دنیا سره باسم دې به دلته ما ته راخوسې وروره ملګری دی عکسونه دې ورسره باستلی دي ورشم د ښایسته چې وچه میوه راوړه غرمه ده د ډوډۍ غم کوه سپېرې سړي ته نه مې سر ده او بله خبره دا وروره ډېر غلط کار یې کړی دی چې دا واده یې نه وی کړی ښه خبره کوي دا واده یې ولې کوو ورونه چې خدای پاک د څلورو ودو اجازه درکړې ته څوک یې چې دې کې منې کوې نه وروره دا واده صحیح نه زه دا واده نه منم ورونه ګل راشد خان به راغلی ول به تا سره ناست چې اجمله زه دا واده کوم څنګه وکړم ښه وکړم که نه بیا به د دیګي سره ناست ده ته مې مشورې کولې او بیا به یې د فیسبوکیانو نه مشورې اخیستلې چې زه دا واده وکړم که ویې نه کړم تاسې نه به مشوره اخیستې او بیا به یې کړې وه ولکه سړی په یوه کې هم پرېږدي سړی دوه ډلې جوړه شوي یو وایي ښه یې کړي بل وایي نه دې کړي بل وایي څنګه کړي خالي یو موضوع پسې ګرځي قسم په خدای ځینې وخت خو د خپل لایکونو د لایکونو په اړورلو لپاره لار شي نه تېرېږي تا خپله څو پوسټونه کړي ورو یو بله خلک د یو بلې جلکۍ عکسونه راخلوي پوه شوې هغه بله جلکۍ دغه تا چې دا ځینې مې عکسونه خېزوي هغه بدله ده خو لږ شکل کې دې ته سوې ده عکسونه ټول سره خېزوي وروره دا ده واده او موضوع مې د لړلې ده خو بس وسوه کوزده وسوه یوه ګوته بل ته لیول کېږي څلور ځان ته وایي هغه ده وایي خپل عیب د ولو منځ د بل عیب د کلي منځ ته هغه چې خبره ده خیر دا واده ماته خو موږ منو نه خو زه ستا خبره به ومنو چې واده یې وکړو ښه وکړو خو دا یوه خبره وه چې دا ټیکری به سره کړی وی نو ډېر ښه کار به شوی وی زه صحیح ته زه ته تاسې نو ما خبرې سره موافق شي زه به دا خبره دغه خبره دې خبرې سره موافق یم که نه بیا د خلکو خونونه جوړېده د ټیکری په سر بیا د خلکو د لږ په دغه منې د خلک هغه دي که نه وایي مونږ د څه کوو خالي د ټیکری په سر دغه خبره به سره ومنم خو نور داسې کار وکړه که نه دلته مې وختي یو کیسه کوله که نه یو ته یو څو نور دي وروره بس د چا په کار کې کار ونه لري که نه طاقت هم نه کېږي که یو پوسټ کمنټو ته ورسي کمنټونه اندازه ولګوئ تا غوندې یو دانه وپوه شي ورته وایي دا نیمه دنیا در کومې چا کار کې به کار نه لري وایي دا نیمه چا ته ورکوې هغه رقم خبره ده هلکه بس خبره وه تېره سوه چې تیږه پې کېدی دا موضوع سړک وایي هغه ده وایي تا په ویښتو کې وایي څومره چې ګوتې وایي هغومره بوی کې خېږي بس پرېږدی تیږه پې کېدی تیږه خو به پې کېږي خو ته اوس ورشه رسګولې راوړه وچه میوه راوړه ورور دې دی پوه شي واده یې کړی ملګری وسړی زه خپله خوار یم وایي دغو خلکو له لاسه خوار شوم که نه دا خارچي ده د غرمې ټیکل هم تیار بد نسته وروره مونږ کور کې پریزونه دي مونږ بل مانګېټ کله پخوو زه لاړ شم چې بیخي وچه ډوډۍ او ګرمې اوبه دې هم وږې یاره وروره څه واده خو ما نه ده کړی خو ورسره رشید ته مبارکي ورکړه که نه ته څه سپېرې ولې دې ورسره دا عکس چیک او دا وګوره نو عکسونه خو ما دنیا سره مې عکسونه بسوي ته څه سپېرې سړی یاره په دې نه خلاصې کې ټیکله راوړه او رسګولې او وچه میوه راوړه چې ویې خېټې ته غوړ سرویس وکړو لاس سره زه ولاکه خفه کېږم زه کارونه به لري وروره خیر وشي زه کارونه به لري زه لاړ شم ما ټول کارونه نن همدغې مبارکۍ تبریغ زما کار هم دا دی دا څه پسې خوار دغسې خلکو نه زه خوار شوم دویم واده یې کړی وروره بله خبره دا ده موږ همدغې پسې ګرځو د چا کره زوی شوی د چا سنت دي د چا خیرات دي د چا واده زموږ کار کسب هم همدا دی یو څوک چې کار نه لري که نه به دا موضوعګانو کې لګیا وي همدغه موضوعګانې دي که نه خالي فالوورزو دپاره و که نه یاره دا سړی خو دا خو نه ځي دا څه وسپېره دي یاره موږ مریضان دي موږ کور کلوب کوو موږ ځو بس تاسو کور کلوب کوئ څنګه کور کلوب کوو مازغه دې کار نه کوي زه لاړم څه وروره نو تا به همدې حجره کې کښېنو د کور چوکیداري به کوو